I performed my ablution او ما اودس وکړو and offered my fajr prayer او د سحر منځ می ادا کړو. We prayed for all the people who have passed away او مونږ د هغه ټولو خلکو د پاره دعاګانې وکړلې کم خلک چې وفات شوي دي. and put on my new clothes او ما خپلې نوې جامې واغوستې which I had tailor made for Eid کمی چې ما په درزي باندې د اختر د پاره جوړې کړې. I went to the masjid along with my father and my brothers. زه جمعات ته د خپل پلار او د خپل ورونو سره لاړم. نو د دې سره د پاره بیا ټکی استعمالیږي along. ته چې د چا سره تللی وې ته به وایي چې along with my father, along with my brother. We prepared to sacrifice our sheep. نو مونږه ځان د ګډ قربانۍ ته تیار کړو. And afterwards we visited all of our relatives او د دې نه پس بیا مونږ ټول خپل رشتہ دارانو کره لاړو. I fell asleep in no time. نو زه ډیر زر اوده شوم. So I fell asleep in no time. No time مطلب دا دی چې زما په اوده کېدو کې د سره اډو ټیم ونه لګېدو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. د ټولو نه اول خو یو ځل بیا تاسو ټولو ته زما د طرف نه ډیر اختر مبارک شه او زه امید لرم چې تاسو ټولو به ډیر ښکلی اختر تیر کړی وي. نن زمونږ یو سپیشل لیسن دی د دې په باره کې چې مونږ به چاته په انګلیش کې څنګه وایو چې مونږ د اختر ورځ څنګه تیر کړې وه، یعنی د سحر نه واله تر د ماښامه پورې مونږ ټوله ورځ څه کارونه کړي وو. نو دا به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو. نننی لیسن زمونږ د دې په باره کې دی. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. چې کله هم مونږ چاته خبره کوو چې مونږ په اختر کې څه کړي وو نو دلته کې تاسو اول په دې ځان پوهی کړئ چې دا به ټول پاست ټینس وي، دا ټول زړه خبره ده، د ماضي خبره ده. نو مثال په طور چې ما اختر څنګه تیر کړی نو زه داسې ویلی شم چې it was Sunday the 10th of July when I woke up at 5 o'clock in the morning for Fajr prayer. دا د اتوار ورځ وه. it was Sunday the 10th of July او د جولای لسم تاریخ و when I woke up at 5 o'clock in the morning کله چې زه د سهاري په 5 بجې باندې راپاسېدم for Fajr prayer د سهاري مونځ ته. یعنی دا د اتوار ورځ وه او د جولای لسم تاریخ و کله چې زه سهار په 5 بجې باندې د سهاري مونځ ته راپاسېدم. نو دغه شانتي زما ورځ شروع شوله. I was so excited because it was Eid او زه ډیر اکسایټډ وم، ډیر جذباتي وم، ډیر خوشحاله وم ځکه چې دا اختر و. I performed my ablution او ما اودس وکړو and offered my fajr prayer او د سحر منځ می ادا کړو. I visited the graveyard together with my father او زه د خپل پلار سره یو ځای قبرستان ته لاړم، مقبرې ته لاړم. We prayed for all the people who have passed away او مونږ د هغه ټولو خلکو د پاره دعاګانې وکړلې کم خلک چې وفات شوي دي. Then we had breakfast او بیا مونږه ناشته وکړله. After that I took a shower او د هغې نه پس ما ولمبل and put on my new clothes او ما خپلې نوې جامې واغوستې which I had tailor made for Eid کمی چې ما په درزي باندې د اختر د پاره جوړې کړې وې. نو د هغې د پاره څه ټکی راځي which I had tailor made. tailor made مطلب دا دی چې درزي جوړې کړې وې. I went to the masjid along with my father and my brothers. زه جمعات ته د خپل پلار او د خپل ورونو سره لاړم. نو د دې سره د پاره بیا ټکی استعمالیږي along. ته چې د چا سره تللی وې ته به وایي چې along with my father, along with my brothers. The moment we finished with the prayer په هغه لمحه کې چې کله مونږه د مونځ نه فارغ شو یعنی مونځ مونږه ادا کړو everyone wished each other Eid Mubarak. نو ټولو خلکو یو بل د اختر مبارکي ورکړله. As soon as we arrived home او چې څنګه هم مونږ کور ته راغلو we prepared to sacrifice our sheep. نو مونږه ځان د ګډ قربانۍ ته تیار کړو. Right after the sacrifice we divided the meat into 3 parts. د قربانۍ نه فوراً بعد مونږه هغه ټوله غوښه په 3 حصو کې تقسیم کړله. 1 part for ourselves یوه حصه زمونږ د خپل ځان دپاره، 1 for our relatives and neighbors او یوه حصه زمونږ د خپلو خپلوانو دپاره او د ګاونډیانو دپاره and 1 for the needy او یو د ضرورتمندو دپاره یعنی غریبانانو خلکو دپاره. کم خلک چې ضرورتمند دي د هغې دپاره needy ټکې استعمالیږي. 1 for the needy او یو حصه د حاجتمندو یا د ضرورتمندو دپاره. Once we fulfilled our religious obligations او کله چې مونږه د خپل دینی او مذهبي ذمہ داریانې پوره کړلې we started to enjoy our Eid
نو مونږ خپل اختر انجوای کول د هغې نه مزه اخیستل شروع کړله. My mother had prepared meat pulao which we all enjoyed. زما مور د غوښې پلاو پخ کړی و، وریجې پخ کړی وې which we all enjoyed، کم چې مونږ ټولو ډېر زیات انجوای کړو. And afterwards we visited all of our relatives، او د دې نه پس بیا مونږ ټول خپل رشته دارانو کره لاړو to wish them a happy Eid، چې هغوی ته مونږ د اختر مبارکي ورکړو. By the time we finished visiting the last relative، او په هغه وخت کې کله چې مونږ خپل اخیری رشته دار ویزټ کړو، د هغه طرف ته مونږ تللی وو، it was already evening، نو ماښام شوی وو. From there I went straight to my friends who had organized a barbecue، او د هغه ځای نه سیده زه د خپلو ملګرو خوا لاړم چا چې د باربیکیو پروګرام کړی و یا چا چې د باربیکیو انتظام کړی و، اهتمام کړی و. نو باربیکیو ویلې کېږي کله چې خلک غوښه په سیخانو باندې او په اور باندې پخوي، نو دغې ته باربیکیو ویلې کېږي. اوس د باربیکیو دوه سپیلنګز دي، BARBECUE هم لیکلی کېږي او BARBEQUE هم لیکلی کېږي، خو پروننسیشن د دواړو بالکل یو شانتی دی، باربیکیو. We had all kinds of delicious food and drinks، او زمونږ سره هلته کې هر قسم خوندور خوراک او ډرینکس وو. We enjoyed our time and stayed there until late، مونږ خپل ټول وخت ډیر زیات انجوای کو، د هغې نه هم ډیره مزه واخیستله. and stayed there until late، او مونږ هلته کې تر ناوخته پورې وو، تر ناوخته پورې مونږ هلته کې ایثار وو. When I came home after having a very busy Eid day، او کله چې هم زه کور ته راغلم د ډیر مصروفه ورځې نه پس، I fell asleep in no time، نو زه ډیر زر اوده شوم. so I fell asleep in no time. no time مطلب دا دی چې زما په اوده کېدو کې د سره اډو ټایم ونه لګېدو، یعنی چې څنګه پرېوتم نو د مخې سره اوده وم. صحیح ده، نو تاسو ویلی شئ چې I fell asleep in no time. اوس زه تاسو ته دا ټول ډایلاګ صرف په انګلیش کې ویم او تاسو ورته غوږ کېدوئ او خپل ځان په خپله باندې چک کئ چې تاسو صرف په انګلیش کې په دې ټول ډایلاګ باندې په هر یو ټکي باندې اوس پوهیږئ او که نه. It was Sunday the 10th of July when I woke up at 5 o'clock in the morning for Fajr prayer. I was so excited because it was Eid. I performed my ablution and offered my Fajr prayer. I visited the graveyard together with my father. We prayed for all the people who have passed away. Then we had breakfast. After that, I took a shower and put on my new clothes which I had tailor-made for Eid. I went to the masjid along with my father and my brothers. The moment we finished with the prayer, everyone wished each other Eid Mubarak. As soon as we arrived home, we prepared to sacrifice our sheep. Right after the sacrifice, we divided the meat into 3 parts. 1 part for ourselves, 1 for our relatives and neighbors, and 1 for the needy. Once we fulfilled all our religious obligations, we started to enjoy our Eid. My mother had prepared meat pulao, which we all enjoyed. And afterwards, we visited all of our relatives to wish them a happy Eid. By the time we finished visiting the last relative, it was already evening. From there, I went straight to my friends who had organized a barbecue. We had all kinds of delicious food and drinks. We enjoyed our time and stayed there until late. When I came home after having a very busy Eid day, I fell asleep in no time. نو دا و زمونږه سپیشل لیسن د اختر د ورځ په باره کې. اوس تاسو هم کم از کم 3 فقرې چې هر یو کس ولیکي په کمنټس کې چې تاسو د اختر په ورځ باندې خاص کم کارونه کړي دي، نو کم از کم 3 فقرې خامخا ولیکئ او بیا هغه خپلې فقرې په خپله باندې د هغې چک کړئ چې د هغې سپیلنګس تاسو صحیح لیکلی دی او که نه. او زه به کوشش کوم چې تاسو د کمنټس جواب تاسو له خامخا درکړم. صحیح ده، انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به د یو بل ټاپک سره حاضرېږو. لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.